سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. دوحې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. هغه وایي په یاده غونډه کې به د طالبانو رسمیت پیژندلو په اړه بحث هم ونه شي. د سرمنشي ویاند سټیفان دوجاریک پرون وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی. ټاکل شوې ده چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د تاجکستان د ملي امنیت قومندان د افغانستان په پوله وژل شوی. یو شمېر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قومندان کامران رجب زاده په خاروخ ښار کې په یوه نښته کې له هغو کسانو سره چې ادعا کیږي د مخدره موادو او وسلو قاچاقبران دي وژل شوی دی. دغې کمیټې نن جمعه په یوه بیان کې ویلي چې پیښه شپې مهال رامنځته شوې وه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو ته نږدې دوو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې رجب زاده افغانستان سره پولې ته څیرمه نښته کې وژل شوی دی. د تاجکستان پولیسو ادارې ویلي په نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې امنیتي ځواکونو یې په یوه نړیوال ترهګریز سازمان پورې تړلي 2 تنه د افغانستان پولې ته څیرمه وژلي دي. یو ایرانی پلاوی د هلمند اوبو په تړاو خبرو لپاره کابل ته ځي. د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجوقه ایراني رسنیو ته ویلي چې په یوه 2 اونیو کې به له یوه پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې زکال داسې هڅې شوي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشي شي. د هلمند اوبو تړون په 1993 میلادي کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم ول ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې دواړو لوري موافقه کړې ده چې هر کال له افغانستان ایران ته 820 میلیونه کیوبک متر اوبه داخلیږي. د جرمني په بن پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جګپوړی څېړونکی فضل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي چې په دې تړون کې نن سبا تغییر ممکن نه دی. هغه دغه تفاهم له یو منل شوي په رسمیت پیژندل شوي دولت سره شوی و چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب درلود او د شوي تړون 10مه ماده دا نه ایجابوي او اجازه نه ورکوي چې په تړون کې کوم تغییر راشي. بلخوا د طالبانو فعلي حکومت نړیوال رسمیت نه لري. که هر رنګ بحث کیږي ښایي د شخصي روابطو پر بنسټ وي چې زما په فکر نړیوال حیثیت نه لري، د منلو نه دی او جواز هم نه لري. هند وایي له ترهګرۍ سره مرسته کوونکي هیوادونه باید حساب ورکړي. د هند دفاع وزیر راجانت سنګ د شانګهای همکاریو سازمان له غړیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ د منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړي. د هند دفاع وزیر چې پرون یې په نوي ډیلي کې د شانګهای همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړې له ترهګرۍ سره مرسته کوونکي باید حساب ورکړي او په هر ډول چې له ترهګرۍ ملاتړ کیږي دا یو بشري ضد جنایت دی. هغه ظاهرا د کوم هیواد نوم وانخیست خو هندي چارواکي تل پاکستان په ترهګر پالنې تورنوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر جمعه د اپریل 28 چې د غویي 8 نیټه د په 4 ورځني رسمي سفر بیجینګ ته رسیدلی دی. جنرال عاصم په دې ملاقات کې د چین د پوځي او نورو مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظامي همکارۍ په ډیروالي غږیږي. د چین د سینهوا خبري اژانس په راپور کې ویل شوي چې د پاکستان د جګپوړي پوځي چارواکي د چین د مرکزي نظامي کمیسیون د مشر ژانګ یوکسیا سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یې ثابتې بللې دي. په راپور کې د ښاغلي یوکسیا له قوله ویل شوي مهمه نه ده چې نړیوال وضعیت څه ډول بدلیږي. چین په خپلې سیمه ییزې ډیپلوماسۍ کې پاکستان ته تل لومړیتوب ورکړی. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د پاکستان پوځ به د چین سره خپله ریښتینې همکاري لا پراخه کړي او یو ځای به د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو او د سیمې د امنیت او ثبات ساتنه کوي. روسیه وایي په افغانستان کې ډیره وسلوالو ډلو د منځنۍ اسیا هیوادونو کې فعالیتونه پراخ کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو ادعا کړې چې په افغانستان کې ډیره وسلوالو ډلو د منځنۍ
ډیره وسلوالو ډلو د منځنۍ اسیا هیوادونو کې فعالیتونه پراخ کړي دي. هغه په هندۍ پلازمینه ډیلي کې د شانګهای ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې اندېښنه ښودلې چې د القاعدې غونډې وسلوالې ډلې په منځنۍ اسیا کې د خپل اغیز د ډیرولو په لټه دي. د روسیې دفاع وزیر ټینګار کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د وضعیت خرابېدو لاملونه رامنځته شوي دي. روسي رسنیو د هغه له قوله ویلي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ هغه سخت دریځي ډلې دي چې د په وینا افغانستان کې میشتې دي او له هماغه ځایه یې منځنۍ اسیا هیوادونو کې د خپل فکر خوړلو لپاره فعالیت پراخ کړی دی. نوموړي اندېښنه ښودلې چې د داعش، القاعده، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څېر ډلې ښایي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. WFP له بېوزله افغانانو سره مرستې لپاره 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره په راتلونکو 6 میاشتو کې 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دغه هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چېرته مرستې په وخت ترلاسه نه کړي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندي کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 29 میلیونه کسان نن سبا خوراکي موادو ته ضرورت لري. اوکرایني چارواکو د روسي عملیاتو پر ضد د خپلو ځواکونو د چمتووالي خبر ورکړ. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیکسی رزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل چې د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 18 تنه ووژل. وروسته خبر ده چې له پاکستان څخه له 100 زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه 120 تنه افغان کډوال هیواد ته راستانه. د سپین بولدک د کډوالو چارو امیر د معلوماتو له مخې 18 کورنۍ چې 120 تنه کېږي له پېژندنې وروسته د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپېژندل شوي دي. قدرمنو کتونکو، دا و د نن ورځې تر دې مهاله وروستي او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم د الله په امان.